بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمړی یا اول درس دی کتاب قدوری مضمون فقه شریفه فصل اول موضوع طهارت. د قدوری ډیر مهم کتاب دی د فقه شریفه اړوند ډیر ضروري فرضي او ابتدائي مسائل پکې څیړل شوي دي. ټول د قدوري کتاب مې په 28 درسو کې راخلاص کړی دی. د 28 درسو څخه اول درس دغه دی د طهارت اړوند کتاب طهارت سره د قدوري کتاب شروع شوی دی. په کتاب طهارت کې یو اول چې ویلي دي د اوداسه د فرضیت دلیل ویلي دي چې اوداس په چی سره فرض دی ولې فرض دی آیت شریف بیان کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. په کتاب قدوري کې د قدوري ملا صاحب وایي الاصل في وجوب الطهارة قوله تعالى. اصل او دلیل د اوداسه په فرضیت کې د الله تعالی جل جلاله دغه قول دی. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العلي العظيم. الله تعالی فرمایي ای هغه کسان چې تاسو ایمان راوړی دي کله چې تاسو ولمانځه ته ولاړ سئ او اودس ونه لري نو تاسو مخان پرېولئ، لاسونه پرېولئ سره تر څنګلو، پر سرونو باندې مسح وکئ او پښې پرېولئ سره تر بجلوکو. دا د اوداسه د فرضیت دلیل سره کتاب قدوري شروع شوی دی. دوهمه موضوع د سچې په طهارت کې د قدوري ملا صاحب شوی دي د اوداسه 4 دانې فرضونه. په دې آیت کې الله تعالی جل وعلا شانه فرمایي چې تاسو مخان پرېولئ، لاسونه پرېولئ سره تر څنګلو، پر سرونو باندې مسح وکئ او پښې پرېولئ سره تر بجلوکو. د اوداسه فرضونه دغه 4 دانې شانس ولر. نو ان شاء الله الرحمن زه دغه خپل درسو ته ادامه ورکوم. په هفته کې به ان شاء الله الرحمن 2 یا 3 درسونه تاسو ته پیښوم او 28 درسو کې به ټول قدوري او د هغه مسائل ان شاء الله الرحمن تاسو پورې ورسوم. السلام علیکم ورحمت الله.